بلخ کې لسګونه دولتي عسكر طالبانو سره یوځای شوي. داسې مهال چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د طالبانو پرمختګونه دوام لري، شمالي ولایت بلخ څخه راپورونه وایي چې لسګونه دولتي عسكر طالبانو سره یوځای شوي. طالبان ذبیح الله مجاهد په دې هکله پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د بلخ ولایت شلګر، خاص بلخ، دولت آباد او چمتال ولسوالیو په مربوطاتو کې د کابل ادارې 1 تنه عسكر او پولیس د امیر المؤمنین د عافیې له فرمان څخه په استفاده له خپلو دندو لاس په سر او مجاهدینو ته راغلل. د نوموړي په وینا یادو عسکرو ته د دعوت الرشاد جلب و جذب کمیسیون لخوا تود هرکلی وویل شو. باید وویل شي چې په دې وروستیو کې طالبانو د هیواد لسګونه ولسوالۍ او 7 تجارتي بندرونه نیولي او دغه راز نږدې هره ورځ لسګونه دولتي عسکر ورسره یوځای کیږي چې کابل حکومت له جدي ګواښ سره مخ کړی دی.